سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. د سولې په هوکړه کې د خلیلزاد او غني اختلافات زیات شوي دي. امریکا د عبدالله پر اوږه لاس ږدي. په ویډیو کې به در سره ټول معلومات شریک کړو چې ولې امریکا اوس د عبدالله پلوی دی او ولې غني ځان ته پرېښی دی. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شریکه کړئ. د حکومت یوې موثقې سرچینې ویلي د سولې د نهایي هوکړې پر سر د ولسمشر غني او زلمي خلیلزاد ترمنځ سخت اختلافات راغلي چې له کبله یې کیدای شي امریکایان هڅه وکړي د هوکړې لاسلیک ته اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله رامخکې کړي. زلمی خلیلزاد په خپله تازه مرکه کې ویلي افغان حکومتي مشرانو ته یې د سولې نهایي متن فقط د لوستلو لپاره ورکړی او بیرته یې ترې اخیستی دی. سرچینې وایي ولسمشر غني نه غواړي چې له طالبانو سره هوکړه د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي. دغه راز خلیلزاد د سولې له هوکړې سره په خوا کې ورته نوې پاڼې هم مخ ته ایښي دي چې په هغې کې به ټاکنې ځنډېږي او انتقالي حکومت به راځي. خو سرچینه وایي ولسمشر خلیلزاد ته ویلي چې ستاسې د مذاکراتو پروسې چې تر اوسه نتیجه ورنه کړه نو نشي کېدی چې افغانان د طالبانو د راتګ لپاره لومړی جمهوریت سقوط کړي او بیا چې د طالب هماغسې نظام دې راشي. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. سرچینه وایي خلیلزاد د ولسمشر غني ته ویلي چې هوکړه ورسره ومني ګینې دوی لپاره بل انتخاب هم شته او هغه عبدالله دی چې له امریکا سره یې ښې اړیکې پاللې دي. پخواني افغان ډیپلومات احمد سعید هم په خبرو کې دا له امکان وتلې ونه بلله چې ګواکې ولسمشر غني او خلیلزاد د سولې په هوکړه د اختلافاتو ښکاره شوي وي. لوی اختلافات خو همدا دي چې امریکا ټاکنې ځنډول غواړي مګر ولسمشر غني پر ټاکنو ټینګار کوي. نوموړی وایي امریکا غواړي چې له یو نه تر 10 ځلونو پورې هم که ممکن وي ټاکنې وځنډېږي. نوموړی وایي ولسمشر غني به تر یو وخته پورې په خپل ضد ودرېږي خو د امریکا له لاسه مجبور دی چې تسلیم شي. بلخوا د ارګ ویاند صدیقي دا نه وایي چې د ولسمشر او خلیلزاد ترمنځ څه تیر شوي خو نوموړی وایي هوکړه باندې افغان حکومت امریکا ته خپل ملاحظات وړاندې کړي دي. صدیقي وایي تر اوسه نشي ویلی چې حکومت به د دې هوکړې هرکلی وکړي او که نه. تاسو څه نظر لرئ چې آیا په رښتیا سره به امریکا د غني په ځای د عبدالله پلوي وکړي او عبدالله به رامخته کړي د سولې کوم تړون دی هغه به لاسلیک کړي؟ خپل نظرونه مو راته لاندې ویډیو کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.